قربانی وخه مریضان اخري کنا تاسو ګورئ ابسین خبر زوم ادریسان تاسو مونږ چینل باندې نه راغلي زموږ چینل لایک او سبسکرایب ضرور کوئ د قربانی موسم دی او وخت تقریبا هر کور ته رسیدلی دی خو یو سوال هر کال خلک کوي آیا هم مریض د قربانی وخه خوړل شي کنا باید زینو ته پرخیز وشي راځي د خبره په ساده طور ترته وایو چې هم صحت وساتل شي هم مزړه خوشحاله شي عام خلکو د پیغام کې تاسو مکمل صحتمند ریاست نو د قربانی وخه په اعتدال سره اخري نو زړونه مو خوروي نه عقل نه اخروي ځکه چې د وخه زیات خوري د معده یوریک اسید او زیړو لپاره مسلې پیدا کول شي هغه مریضان لپاره باید احتیاط وکړي د بلډ پریشر مریضان او د سور غوښه ډیر مالګه چربي لري او د بي پي نور هم زیاتل شي د شکر شوګر مریضان کې د غوښه سره د ورجې روټي او سری مشروبات خوري او د خطرناکو جوړیدل شوي دي غوښه وخوري نو تیل کې د پوښ شوي شیان او زیات کارز لکه چې ورجې وړو او د روټي د ډوګر ګډوانو مریضان غوښه د زیات پروتین لري چې په ګردو بوج جوړ دي او د ډاکټر مشوره سره یوازې لره اندازه وخوري او یوریک اسید غټیا د بندونو درد مریضان غوښه یوریک اسید او زیاتوي چې بندونو کې د دردونه زیاتول شي د خوړلې غوړه ده د بیا ډیر لږ وخوري احتیاط څنګه وکړو غوښه اوبو کې پخه اوبله خورئ فرای مه خورئ په یو وخت کې دا سل یو نیم سل ګرام نه ده زیات مه خورئ د غوښو سره د سبزي هم وخورئ چې د هضم به اسانه شي اوبه زیاته وڅښئ چې ګردې پاک پاتې شي قرباني عبادت ده د صحت ساتنه هم فرض ده غوښه د خوشحالي سره ده وخوري خدا خوش سره کې څوک ناروغه وي نو ځان ته مو خوري غریب ته ورکوي دا هم قرباني ده دا هم ثواب ده دا پیغام ضرور شیر کوي کېدای شي چې صحت بچ شي ځکه چې د چې جان وي نو جهان وي داسې مزید ویډیوز لپاره ابسین خبر فالو سبسکرایب شیر کوي خپل میزبان ادریس سان لا اجازت ورکوي الله نیکبان